محترمو ډیر مسلمانان به تاسو وینئ چې هغوی کله خوراک کوي په چپ لاسې کوي او خاص کر اوبه چسکي یا چای چسکي پیپسي چسکي وغیره دا په چپ لاس کی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. ای زما امته چې یو تن په تاسو کې کله خوراک کوي په خلاسې کوي. و اذا شرب فلیشرب بیمینه. او کله چې یو شی سکي وای دا هم په خلاص باندې سکي. ولی وی وجه دا ده فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله. وی ځکه شیطان خوراکم په چپ لاس کوي او سکاکم په چپ لاس باندې کوي. د دا ګوره موږ څومره ښکلی ادب یې راته راکړی دی. شیطان سره څوک غواړي چې مشابهت وکړي؟ هغه ناکاره څیره بیکاره چې هغه د الله دشمن هم دی او د مسلمانانو دشمن هم دی په چپ لاس باندې سکي. موږ ولې په چپ لاس باندې سکاک او خوراک وکړو؟ باید چې دې نه موږ او تاسو ډډه وکړو. ګورې کفار اکثر په چپ لاس باندې کوي، اکثر مسلمانان هم دا په ویډیوګانو کې او په دې کې ویني، نو بس د هغې نه دا تأثر والي. بل یو پیښه دا وشوه چې نبی صلی الله علیه وسلم یوه ورځ یو سړی ناست و خوراک یې کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کل بیمینک، په ښي لاس باندې خوراک وکړه. هغې ورته وویل ما استطیع، وایي زه نشم په ښي لاس باندې خوراک نشم کولی. د الله پیغمبر ورته خیرې وکړې، وایي لا استطعت، وایي الله تعالی طاقت در نه کي. وایي دا سړی حدیث کې دا دی، وایي دی د کبر د وجې نه دا کار کوو. وایي فما رفعها الی فیه. دغه انسان دا لاس خپل یې وایي همیش دپاره بیا خوله ته پورته نه کوه، دا لاس یې شل ش. تاسو ګوره نبي صلی الله علیه وسلم په وړه خبره باندې چاته خیرې نه کوي او دغه کس ته خیرې وکړي لاس یې بیا شل شو. د دې نه هغه ورور چې د هغه ضرورت یې لاس یې شل دی یا جګولی نشي، بل تکلیف لري، هغه ته مستثنا دی، هېڅ هم په هغې باندې نشته. الله جل جلاله د خپلو بندګانو په زړونو باندې فیصلې کوي. هغه کولی شي په چپ لاس باندې خوراک وکړي، لیکن بې ضرورته خوراک سکاک دا مه کوئ. یو خو د نبي صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، بل یې کس ته خیرې هم کړي دي، بل دا د شیطان عمل دی. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړو او دا یو فخر هم وګڼو او د الله شکر هم ادا کړو چې د خپل نبي په طریقه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا مه کوئ عزتمندو، که کوم ورور په دې باندې مبتلا وي او سوچ یې ورته نه وي.